د آمو سیند د څنډو له تحکیماتو نیولې ان د خلکو ستونزو ته تر رسیدو پورې د اسلامي امارت د مشرتابه په امر د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ په برزنګي کلي کې د آمو سیند د غاړو د ټینګښت عملي چارې پیل شوې ټاکل شوې ده چې د هیواد د انرژۍ او اوبو وزارت په مرسته د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د څو زیانمنو نقطو د تخریب مخ ونیول شي د آمو د سواحلو د ټینګښت کار په داسې حال کې پیل شوی چې هر کال د خلکو زرګونو جرې په ځمکه د سیند په اوبو لاهو کیږي په نشهیي توکو 50 روږدي کسان له درملنې وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول د کندوز د امنیه قومندانۍ د معتادینو د درملنې کمپ مسؤلین وایي چې د دوی د پلان په 5م پړاو کې دوی توانېدلي چې د 2 میاشتو په موده کې د 50 روږدو کسانو درملنه وکړي د کندوز د امنیه قومندانۍ د درملنې کمپ په جوړولو سره په دغه مرکز کې څه د پاسه 1500 تنه روږدي کسان له احتیاط څخه روغ شوي دي د کندوز ولایت په شیرخان بندر ښارګوټي کې د څه باندې 7 میلیون افغانیو په لګښت د ځمکني ترانسپورتي ترمینل په جوړولو کار پیل شو د دغه ترمینل د جوړولو لګښت د هیواد د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ورکوي د امام صاحب ولسوال د دریای پنجې آمو سیمې له انجینرانو سره په کتنه کې په دې ولسوالۍ کې د خلکو د ځمکو د تخریب په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دریای پنجې آمو سیمو له مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې د آمو سیند د غاړو د پیاوړتیا په خاطر دي د دریای پنجې آمو سیمو د خلکو د ځمکو د تخریب په تړاو دي جدي اقدام وکړي د اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د امام صاحب ولسوالۍ په برزنګي کلي کې د آمو سیند څنډو د ټینګولو کار هم پیل شوی دی